د احمدشاه بابا مینې د محترم اوسیدونکو د توجه وړ. زما نوم شکرالله امانزوی دی او په دریم بلا کې اوسو. تاسو سره یو موضوع ده د کوثر روغتون په رابطه شریکوم. په کوثر روغتون کې ډېر ښه لایقه ډاکټران موجود دي، ښه چلند لري، خو متاسفانه چې په درملتون کې داسې کسان دي چې درمل یا دوا در باندې دوچنده خرڅوي. زه ژوندی مثال یې پرون د پنجشنبې ورځ زما یو ناروغ کله چې معاینات نه وروسته نسخه ډاکټر راکړله، هغه مې ورته وویله، کله چې قیمتګذاري کولو نو قیمت یې راته وویلې چې 2600. همدغه نسخه مې بیرون درملتون ته چې ویوړه په 1200 افغانۍ، هماغه دوا چې ډاکټر نشته کړې وه راته راکړه. کله مې چې ډاکټر ته وښوده، ډاکټر هم وویل چې صحیح د هماغه کیفیت ده. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په یوه نسخه کې 960 افغانۍ تفاوت ده. یو ځل مخکې هم داسې شوي وو چې تقریبا 400 روپۍ تفاوت، یعنې 400 روپۍ نسبت نور بازار ته قیمت راکړی وو. نو دا موضوع مې د هغه د معلوماتو مسؤل سره هم شریکه کړه، خو چندان سر یې پرې ونه خوځاوه. نو دا موضوع مې تاسو سره شریکه کړه. نو دغه ته یو توجه کوئ، کله چې مریضانو ته دوا اخیستله کوثر درملتون نه یې مه اخلئ چې هغه یې بیخي قصابان دي، حلالول کوي. په درناوي.